السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ د ریحان نیوز میډیا ته په خیر راغلی درنو او قدرمنو کتونکو په دغه مطلب کې راسره اورېدلی شئ چې جو بایډن به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړي او د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د نړیوالو ورځپاڼو لیکنې واشنگټن ایگزاماینر په دې اړه د خپل مطلب په یوه برخه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډې ته پام اړولی دی لیکوال په دې باور دی چې ګډونوال به یې په یو مهم مورد کې له متحدو ایالاتونو پریکنده ځواب ترلاسه نه کړي او هغه دا چې آیا د امریکا ولسمشر جو بایډن به د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او که د ځواکونو د وتلو ضرب الاجل به تمدید کړي د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د تیر کال په فبرورۍ میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره یوې موافقې ته رسېدلې وه چې له مخې یې ټول امریکایي سرتیري باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي خو شرط یې دا دی چې طالبان به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې برخه کې په کړو ژمنو درېږي د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د دوشنبې په ورځ په یوه انلاین خبري کانفرانس کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دا ثابته کړي چې افغانستان کې یې د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس اخیستی دی ناټو تر اوسه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې طالبانو پرله پسې د بایډن له ادارې غوښتي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي خو بایډن له ای بي سي نیوز ټلویزیون سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د مۍ تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل ممکن وي خو هغه به ډیر ستونزمن وي او فارین پالیسي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې افغانستان کې پاتېدل یا نه پاتېدل یو سیاسي غوراوی نه دی لیکوال د مطلب په یوه برخه کې وړاندیز کړی چې د بایډن اداره باید هغه خطرونه ښه وسنجوي چې د امریکایي ځواکونو او د دې هیواد د وګړو پر وړاندې پراته دي د لیکوال په باور باید وارزول شي چې بالاخره په دغه 100 کلنه جګړه کې د پرمختګ لار شته یا دا چې د ځواکونو په وتلو سره بریالیتوب ترلاسه کیدای شي لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې آیا په افغانستان کې چې د ده په باور پراخ حضور مطلوبه نتیجه نه ده لرلې د لږ شمېر سرتیرو په ساتلو په سیمه کې د امریکا هدفونه ترلاسه کیدای شي اوس د ټولو سترګې د جو بایډن پریکړې ته ځیرې دي نوموړی د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان د جګړې له ستونزې سره مخامخ دی دا به ولیدل شي چې څه باندې یوه میاشت وروسته د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به په افغانستان کې دیره د 2.5 امریکایي سرتیرو په اړه څه ډول پریکړه کیږي آیا په دې هیواد کې روانه جګړه به چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسیږي او که به دوام ومومي درنو لیدونکو که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو مو په پاک رب سپارم